د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده، یو صحابی راغی نوی مسلمان شو. چې کوم صحابی به نوی مسلمان شو نو نبی علیہ السلام به د هغه له خیال ډېر ساته، ډېر قدر او احترام به یې وله کوه. بهر کیفه خو صحابي لوی خلک دی. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی دله دا وی صاحب حکم کې اکه مشوره راکې. وی نه حکم خو نه کوم، ستا مال دی په زور خو چې ستاړه نی خو زه دله نشم ورکولی، مشوره در کوم. وی نه میړه کېږي نه ورکوم. بیا ورته نبی علیہ السلام وفرمایل وی ښه داسې وکړه چې د دې لسو بوټو چې څومره پیسې کېږي ما ته یاد کړه چې د پیسې درکم، په بیه والا ورکه. وی صاحب حکم کې نو قربان اوس ورکوم، او که مشوره راکې. وی نه حکم خو نشم کولی، پردی مال خو زه په زور نشم ورکولی، مشوره در کوم. وی ښه نو نه میړه کېږي نه ورکوم. بیا ورته څه وی؟ وی ښه داسې وکړه چې دا لس بوټي دله ورکه، زه ضمانت در کوم خدای به جنت درکړي، په دې لسو بوټو دله الله جنت درکوي. وی صاحب حکم کې اکه مشوره راکې. وی نه حکم خو نشم کولی، ستا مال چې ستاړه نی په زور خو نشم در کولی، مشوره در کوم. وی خدای پاک داسې بیسه جنت راکړي، نه میړه کېږي. دې لا معامله دغسې پاتې شوه چې دوی خواره شو. یو بل صحابي راغی نبي علیہ السلام ته، په قبا کې پاتې کېده، حضور پاک ته نږدې شو. وی صاحب دا د جنت خبره ده دپاره ده او که دا ما دپاره هم ده؟ وی څه مطلب؟ وی که دا لس بوټي ده نه زه په بیه والم، باره طریقه چې وي او دې صحابي له ورکم نو ماله به هم خدای جنت راکړي. وی بلکل تاله به هم خدای جنت درکړي. وی ښه صاحب اوس یې ګوره. لاړ او دروازه یې ورته ووهله دې سپین ږیرې صحابي ته، دې بوډا ته اوله راووته. وی ما پیژنې؟ وی نه نه دې پیژنم. وی زه د قبا د ما فلانکي نوم دی. او یو مه پیژندې، دا خو ډېر باغونه دي. وی زما یو باغ دی د 100 بوټو، د کجورو 100 بوټي دي پکې په قبا کې. وی بلکل ما نوم اورېدلی دی او دا هغه باغ ما لیدیم دی، ډېر ښایسته باغ دی. وی ګوره پکې د انګورو بوټي م شته او دننه پکې سبزی هم کرلی کېږي او ډېر اعلی دیوال هم چېرته دی. وی ډېر قیمتي باغ دی، ما لیدلی دی. وی ښه یو کار وکړو، سودا د سره کوم. وی دغه د 100 بوټو باغ تاله در کوم او دا 10 بوټي چې وختي په مسجد نبوي کې تا سره نبي علیہ السلام سودا کوله دقه پکې راکا. دا سپینګیري صحابي ورته وی روغې روغې؟ وی او روغې. وی د لسو په مقابله کې هغه قیمتي باغ راکې د 10 بوټو. وی اومقه دله در کوم. وی ګورې سوچ پې وکړئ کړی مې دی. وی وشوه سودا، دا 10 بوټي به مال راکې هغه باغ بستا شي. وی ټیک شو. بوډا بابا خوشحاله شو صحابي چې ما ته د 10 بوټو په عوض کې د 100 بوټو قیمتي باغ چې هغې کې یوازې د کجورو بوټي نه دي، انګور دي پکې، انار دي پکې او قسم قسم خشته خشته څیزونه دي پکې، او خوشحاله شو. دی لاړ قبا ته دا صحابي او پخوا به په دې باغونو کې دوی پخپله اوسېدل او ښځې او بچي به ورسره اوسېدل، ځان له به یې پکې کور جوړ کړی په باغ کې دننه. نو د دروازې نه بار ودرېد، نو ښځې ته یې اواز کړی: ښځې! وی سړی راده دننه شه که نه، بار نه څه چغې وې؟ وی نه دا باغ مې خرڅ که او شا به فورا خپل سامان راواله او د باغ نه راوځه، دا زما نه دی، زه نه در دننه کېږم، دا ما خرڅ کړی دی. یا سړیه دا خو ډېر قیمتي باغ و، دا دې ولې خرڅو؟ دا دې ولې خرڅ که دا باغ؟ او په څو دې خرڅ که؟ وی ښځې زر روزه باغ زما او ستا نه دی، اوس دا باغ پردی دی، نو دا هغې خو به دومره سامانو لکه زموږ 2-3 بسترې او څه کوزي موزي دا څیزونه به و، زر روزه باغ زما او ستا نه دی اوس. نو ښځه ترې بیا تپوس کوي: یا سړیه پوی خو مې کوې ته روزه مال پردی دی، باغ پردی دی، بیا به خبرې کوو. نو ښځې بستره هر څه را په اوږه کړل، بار راووتله: یا سړیه دا خو زما او ستا او د بچو باغ و کور و، دا دې په څو خرڅ که؟ په چا دې خرڅ که؟ وی دا مې په جنت خرڅ که، دا ما په جنت خرڅ که، ماله به الله جنت کې باغ را کوي، په هغې مې خرڅ که. قسم دې ښځه ورته څه وایي؟ ښځې وجړل، وی ای سړیه که په دنیا کې د کم بهترین تجارت کړی دی نو هغه دې همدا کړی دی، مبارک دې شه، ستا دې مبارکي زندګۍ کې په دنیا کې چې بهترین تجارت دې سودا دې کړې ده،
ادې هم دقه کړې ده، خپه پې نه یم پې خوشحاله یم. راغې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ټول الوې، هغه 10 بوټې هغه سپینګري ته جدا کړل او حضور پاک ته الوې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ کله به حضور پاک هم په جوش کې راغی، رسول الله مبارک بم کله په جوش کې راغی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، خلی مبارک نه چې سب وتل اب وحی و د الله د طرف نه. و اے فلان کی صحابیہ واقعی الله په دربار کې د قیامت پر ورځ چې کومې ګواهی کوم، اول نمبر به ګوي تعالی کوم چې د 10 بوټو د پاره د 100 بوټو باغ الله د جنت په نعمت ورکړی دی، زه به د قیامت پر ورځ تا د دې خبرې ګوی کوم. صحابو زندگی دا و، دنیا به وا تجارت پیشو، زمکې به وي، خو چې د خدای ضرورت پر راغی، د الله د رسول ضرورت پر راغی، بیا به پکې سم نو دنیا منه نشوه. دنیا ګټه خدای به نه یری، مونږ څه چل کوو؟ مونږ دنیا اغشت د آخرت میر کړی دی. کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څومره مالدارو، زمونږ چې چا سره تعلق دی مونږ د چا په مذهب یو، څومره مالدار، دومره مال او دولت دی دومره چې زه تاسو ته نشم ویلی. د کپړې تاجر و، د کپړې کار به کو، سوداګري به کوله، او خلکو له به مالونه ورکول، ټولو ځای په ځای منډو دکاندارانو له نیمه ګټه ده او نیمه دغه. چې وفات شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پراتو. درهم شری ډېر لوی قیمتي سکه ده، 56 کروڑ روپے درهم دا خزانه کې پراته دي. تقوی څونه ده؟ یو سړي له 100,000 روپے قرض ورکړی وي، درهم روپے نه. اوله په مخه ورغی، چې په مخه ورغی سړی ته په یو کوڅه کې تاو شو. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورمنډه کړی، وی ملګري دا ډډه رانه ولې وکړه؟ وی صاحب ستا دغه پیسو نیټه پوره ده او ما سره نشته، یو څو ورځې به راته ګورې. وی ښه زما د قرض د وجې به ته ما سره ملاقات نه کې، زه د خدای په نوم مې درته وبخلې. یو بل سړي له په 1000 روپۍ ورکړې وې، وی دا یو څه پلانکي ځای کې تجارت کوه. ډېره موده پس راغی، لکه ډېر لیټ شوې، سړی خوشحاله و. وی صاحب ډېره لویه ګټه مې دله وکړه، هغه علاقه کې کپړه ګرانېده، نو ما سنبال کړه، نو چې ښه ګرانه شوه نو خرڅه مې کړه، نو ستام 1000 روپۍ ګټاو شو، زمام 1000 روپۍ ګټاو شوه. وی انا لله و انا الیه راجعون. دا خو تا د مسلمان د ضرورت نه ناجایز پیدا واغشته. وی څونه ګټه دې کېږي؟ وی صاحب زما 2 لک روپۍ کېږي. وی ها جې کور ته لاړ، د کور هغه له هغه خپلې روپۍ ورکړې، او وی دا زما ګټه او راس المال چې اصل سرمایه ده، دا ټوله یو څو د علاقې په فقیرانو تقسیم کا. او هغه به هم دا چل کو چې د ټولې کوفې د غریبانانو، مسکینانو، یتیمانانو، کونډو لسټونه ورسره پراتو، نو په ډک کاسو روپۍ به یې پې ویشلې او جامې به یې ټولو له ویشلې. مال څونه ډېر دی چې وفات شو، خزانه کې 56 کروڑ درهم پراته دي. تقوا څونه ده؟ بیبي یې وایي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیبي، تاسو ته پته ده چې هغه به څونه عبادت کو. په رمضان کې د تراوو نه پس به 2 رکعاته نفل کول، او په 2 رکعاتو نفلو کې به 2 ځله قرآن شریف ختماو. دا د هغه کرامت دی، ګورئ هسې څوک نشي ختمولی. او بیبي یې څه وایي؟ او 14 مدرسې چلولې، غټې مدرسې، 14 مدرسې، او 50 علماء کرام بناستو، هغوی به د قرآن او سنت نه مسلې راایستلې. د دغې 50 د علماو د کمیټې ټول اخراجات د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په سر مکمل. لیکن د خدای نه یره پکې څومره وه. بیبي یې وایي وی هره شپه چې ده به کله تهجد وکړل، د شپې به ناست و تهجد به یې کول، نو وی زه به ما به ورته کتل، نو وی چې دا اخیري وخت به شو د سبا د ختو، نو وی ده به قبلې ته مخ کړې، نو وی دا سپینه ږیره وی اوس مې مغه منظر په سترګو کې دی. بیبي یې وی دا به یې داسې په دې لاس کې ونیوله، او رب العالمین ته به په چغو چغو په ژړا شو، الله ته به یې ژړل، او څه به یې وی؟ یا الله ابو حنیفه سره ګورې اسم نشته خدایه، الله تش تور در روان دی پروردگاره. خدای ستا پیغمبر وای چې کوم انسان سپینو ډکو سره مال راشي،
ستا پیغمبر وي ستا نه نقل کوي چې کوم انسان سپینو ډکو سره مال راشي د هغه د سپینو ډکو له مال حیا راځي چې دله زه سزا ورکم. نو خدای ابو حنیفه سره بې د دې سپینو ډکو نه ګورې اسم نشته، دغه سپین ډکي دا ابو یاره شپه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جلال الله. قارون سره مال او دولتو، حضرت عثمان سره مالو او قارون سره مال او دولتو، هغه غلط استعمالی هغه مال او دولت. د حضرت موسی علیہ السلام ته خزه او لمسوله، موسی علیہ السلام په منبر ناست او تقریر کوي او دنیا ورته بنی اسرائیل ناستی، خزه لمسوله او پیسې ورکړې وي، خزه پاسې ده چې پاسې ده وی اے موسی وی لګې خلکو ته دا خبرې کې او ما سره دی ګناه کړی ده. الله اکبر. په پیغمبر چې د الزام ولګو خو برباد دی که بیا د هغه نصیحت څوک قبلوي؟ بس خو چې دا خبره یې وکړله نو موسی علیه السلام په جوش کې راغی، غصه شو چې دا څه مسله ولګېدله. وی دلته راشه ښځې ته وایي، بلکې داسې مو نه وې کنایي الفاظو کې دا خبر صراحتا هم نه دي ویلي. ښځه به پاسېده او بیا به کېناسته، بیا به پاسېده او بیا به کېناسته، بیا به پاسېده او بیا به کېناسته. دې پوه شو وی دلته راشه شرمویې کنایي. وی څنګه پاسې را پاسې؟ وی صاحب یو خبره مېړله راغلې ده خو زما د توبه ایمان ویرېدم. څنګه؟ وی اوس خدای نه ویرېږه، هغه الله چې د اسمانونو ځمکې په رښتیا وایه. وی قارون پیسې راکړې دي چې د الزام پې ولګاوه. قارون ته به خلکو وی مال الله در کړی دی، وی انما اوتیته علی علم عندي، دا ما سره پوهه ده په هغې مې ګټلی دی. اوس هم ډېر خلک دا خبرې کوي، ما سره پوهه ده په هغې مې ګټلی دی. الله څه وایي؟ فخسفنا به وبداره الارض. موسی علیہ السلام الله ته حکم وکړه خدای په دا ځمکې دننه کا، فوراً ځمکې راښ کړ، نور یې راښ کړ، نور یې راښ کړ. نبی علیہ السلام فرمایي اوسه پورې په دا ځمکه کې دغسې تاویږي او لاندې رو روان دی. مال یې غلط استعمال کړ. او دې ځای کې یو نکته راته ویم، رب العالمین چې دې ځمکې راښ کړه د چغې والې توبې استي موسی علیہ السلام نه معافی غوښتلې، هغه به یې خدای نور یې ښکته کړه. الله ورته وی ګوره ډېرې چغې درته ووالې، ډېرې چغې ووالې، نو معاف دې نه کړه. وی الله زه خو یې برباد کړی یم که ستا مدد را سره نو، په ما خو الزام لګولی و که ستا مدد نو. وی اے موسی قارون ډېر سپیرو، تا ته چغې ووالې معاف دې نه کړه، که دغه وخت کې ما ته یو چغه م والې به معاف کوم. سپیرو ما ته چغه ونه یو چغه ما ته والې ما بخه ما معاف کوم. قارون سره مال دی غلط استعمالی، مال یې په کار نه شو. عثمان سره مال دی ښه استعمال کو، د جنت زیری ورته ملو شو. نو مال دولت ګټل منع نه دي. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه د اوس قبیله سردار دی، رسول الله مبارک له په مخه ورغی، ستړي مشي وسره وکړل. نبی علیہ السلام ولا لاس چوکت لاس کلک واستغو. وی سعد وی دا لاس ته کلک نه دی؟ وی صاحب بچو له په رزق ګټم، کوداله پې وام، چاري پې وام، روزي پې بچو له ګټم. نبی علیہ السلام هغه د سعد ابن معاذ لاسونه اوچت کړل ولې ښکل کړل، حضور پاک ولا ښکل کړل. وی دا لاسونه به جنت ته ځي. کم لاس قلم باندې چې ته بچو له رزق ګټې، په دې نیت ګټې چې زما بچي پې د بل د سوال نه بچ شي، د خیر نه پې غوښتو نه پې بچ شي، او زما بچي دا روزي وخوري او مونځ پې وکړي، او زه دا مال ګټم چې زه پکې جومات جوړ کړم. ډېرو خلکو چاپلوسي نه کوم خو رښتیا خبره کوم، ډېرو پلازې خلکو جوړې کړي. ستاسو په دې مردان کې په دې پېښور کې ووایه ما ته چا په خپل پلازه کې جومات ته ځای ورکړی دی؟ ډېرو خلکو مارکېټونه جوړ کړل، یو 5 مرلې نه یو 2 مرلې یو مرله ځای پکې چا جومات ته بخلی دی. پېښور کې څومره ګټې ګټې پلازې جوړې شي، او په سعودي کې موږ ولیدل غټې غټې پلازې جوړې شوي دي. مکې مکرمه کې مخامخ بن داود بلډینګ دی، څومره قیمتي دی، یو کمره څونه قیمتي ده، د یو شپې 10,000 ریاله د هغې کرایه ده، او جومات ته څونه ځای پکې وقف کړ دی. بن داود بلډینګ، ډاکټر صاحب بن داود بلډینګ. یا نور بلډینګونه په مدینه منوره کې وګوره، هل بلډینګ ته چې خېږي جومات له پکې ځان نه ځای وقف دی، بلکې زه راته وجیبه نکته بله ویم ستاسو ذهن کې به نه راغلی. جزونه وګوره، پی آی ای دې مه ګوره، قطر ایرلاین دې مه ګوره، او دوبۍ والا دې مه ګوره. د جومات ځای پکې شته؟ په جاز کې نشته. سعودي والا جاز کې شاته د 11-12 کسانو د جومات ځای جوړ کړی دی، جاز کې دننه درته د جومات ځای برابر کړی دی. مال ګټل، دولت ګټل
گناہ نه ده، تجارت گناہ نه ده. بالکل نبی علیہ السلام په خپله فرمایي طلب المال الحلال یا کسب الحلال، کسب د حلالو فریضة بعد الفریضه. لیکن بل ځای کې دا وایي چې رأس الدنیا حب الدنیا رأس كل خطیئه، د دنیا مینه د هر ګناه جرله ده او سر دی. مونږ یې تطبیق پس کوو که دې دنیا کې د خدای ير نه کړ، الله دې یاد وساته، پیغمبر دې یاد وساته، او شریعت ته او آخرت ته اول نمبر وګڼو، دنیا دې دویم نمبر وګڼله. مال به خدای را کې حج به وکم، زامن به بوزم، جماعت به جوړ کم، غریب سره به ښېګړه وکم، زکات به ورکم، صدقه به ورکم. د دې نه بهترین او قیمتي اساس ستا دپاره بله نشته. لیکن که مقصد دې دی چې نه دا دنیا د مانځه وخت دی، ته بیا هم په خپل کاروبار کې لګې، رمضان دی او روجو ته دې مشا ده، او حج در باندې راغی هغې ته دې مشا ده، او زکات ته دې مشا ده، او ګاونډي دی فقیر دی هغه ته دې مشا ده، او دنیا دی اول نمبر ده. 10 روپۍ او 20 روپۍ دا دې مخکې دي. نو پیغمبر وی لعن عبد الدینار والدرهم، وی دا سړی د خدای ملعون کی، د خدای د خپل رحمت نه بیا لرې کی. نو زما ورو د دنیا سره زموږ ژوند دی او آخرت تم سفر دی، او قسم دی زه خو کله کله سوچ کوم چې ډېر زیات خطرناک سفر دی. ګورئ د دې دنیا د سفر په شانتې نه دی، دومره جاړې دي پکې، او دومره غني دي، او دومره خټې دي، او دومره مشکلات دي. لومبې د ځنکدن، او بیا د قبر، او بیا د قبر نه پاسېدل، او بیا د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ودرېدل، او بیا پل صراط، پل چې ورته وایي، خطرناک سفر دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې وفات کېږي نو جاړي. د پیغمبر علیه السلام 5374 احادیث هغه امت ته رسولي دي، او په اوږې به او لوږې به او ډوډۍ درک به نه لګېده، او بېهوشه به د پیغمبر علیه السلام د ممبر خوا کې پروت و. یو ځل یې ټوکله راواغېسته او په هغې یې پوزه پاکول قیمتي رومالو، نو په جړا شو. چا ورته ولې جاړئ؟ وی واه واه ابو هریره دې قیمتي رومال کې نن د کتان په رومال کې پوزه پاکئ. وی هغه وخت مې یاد دی چې د پیغمبر علیه السلام د ممبر او د محراب په منځ کې بېهوشه به پروت وم. نو خلکو به لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی. وی قسم دی که لیونی به د لوږې د لاسه او بېهوشه پروت و، او د پیغمبر علیه السلام پسې پیزار به ګرځو. لیکن چې کله وفات کېږي صحابه او باجی بشانو یو بل ته به وصیت کو، اوس به د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کېږي، زما سلام به رسئ. ښه صحابه ته ګیر چاپېره ته دي، یو ورته وایي لږ ساعت پس به د نبي علیه السلام سره ملاقات کړي، زما سلام به رسئ. بل هم وایي بل هم وایي، او دی جاړي. چا ورته ولې جاړي؟ مرګ نه یېرېږي؟ وی یو ولې یېرېږي؟ لږ ساعت پس د خپل محبوب پیغمبر سره ملاقات دی او ته جاړې یېرېږي؟ وی سفر ډېر اوږد دی او سامان ډېر کم دی. حضرت ابو هریره وایي نو موږ د دنیا دا مال دولت دا د آخرت د غفلت ذریعه ده. ګورې خفه کېږې ما ټول که ستا بچی دی دا هم ستا دنیا مال دی، د هغې د وجې موږ د آخرت نه غافله یو. بچي موږ لوفری ته پرېښودل، کمپیوټر ته ناست دی، موبایل دې بلاس کې ورکړی دی، لور له دې م ورکړی دی او زوی له دې م ورکړی دی. دا سوچ نه کوي چې په دې موبایل او په دې کمپیوټر دوی څه کوي. ووایه دا د دنیا دا بچی چې ستا د دنیا کم مال دی، دا د آخرت د ګټې ذریعه شو که د آخرت د تبې ذریعه شوه؟ ادم تباه که په دنیا کې او ځان دم تباه که آخرت کې، ادم غرق که. بچی راولل قرآن ته کېنوه، مانځله دې ځان سره مانځله بوځه. لور له په دې مه خوشحاله وه چې ما کمپیوټر ته کېنوله، په دې مه خوشحالېږه چې ما موبایل ته کېنوله، په دې مه خوشحالېږه چې ما بربنډه کړه. قسم په خدای چې دا بچو سره ظلم کې زیاتې ورسره کې، دنیا م وله تباه کې او آخرت م وله تباه کې، او ځان سره م ظلم کې. دقه رنګې د دنیا مال ګټل موږ دې ته نه ګورو. څومره خلک نن سودونه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي، حضور پاک فرمایي، زه نه ویم، حضرت یو صحابي د نبی علیہ السلام نه نقل کوي، وی درهم الربا یأکله الرجل وهو یعلمه. 1 روپۍ د سود چې د ته پته چې دا د سود دوزې ګټم، اشد من 36 زنیة، وی دا د 36 زناګانو نم زیاته ده د خدای په نس. 1 روپۍ 40 کرته چې د زنا وکړه هغه 1 روپۍ د هغې نه خطرناکه ده د خدای په نس. او بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وی الربا 70 جزءا، وی ربا او یا ضایقه او یا ایسرها ان ینکح الرجل امه، وی په ټولو کې پټینۍ ګناه دا ده چې سړی د خپلې مور سره بد عملي وکړي.
دومره خطرناک شی دی. نن سبا ټول خلک سود پسې لګیا دي. خطر سودونه کوه، څه لپاره کوې؟ چاله کې بچو لکه ډیر خلک داسې چې دا غوي دونه گزاره خدای کړ چې دور دره بچو په گزاره کیږي او د نوسوم پیږي. هغه چا د پاره د اخرت تبا کوي چې هغه د لا نه لیدي او نه به ویني کلوسو د پاره او د غین لاندې د پاره. ترونو زما د خبره د ټوله خلاصه مقصد دا دی و ختم شو چې دنیا ګټه. ما مثالونه درکړل. من نه دي تجارت کوا، نوکری کوا، بچو له خرج د دنیا رزق پیدا کا، ور سره خدای او رسول او خیرت مې روا. هغه اول نمبر وګڼو، دا دویم نمبر وګڼه. دا نه چې دنیا مګټه. کوم ځای کې چې د دنیا بد راغلي دي په روایات او په حدیثو کې، دا غي مقصد دا چې دنیا ایک نمبر مګرځاو او دو نمبر وګرځاو. مقصد د حیات دنیا مګرځاو آخرت وګرځاو. ګټه دنیا ماده ته د ډیرو صحابه مثالونه درکړل، خود نظر اول نمبر اخرت ته وساته چې کډیره مو ګټم خو یو دل بته زم. اخرت اول نمبر وګټه. اخرت کې د رسول الله ملاقات ته او یا د پیغمبر په مخ کې بے شرمی ده. اخرت کې د الله ملاقات ته یا د الله په مخ کې بے شرمی ده. او اخرت کې یا جنت ته او یا دوزخ د خدای دې مساعدي.